ښه نو زوی څنګه یې؟ اوای بیخي ټایټ. تاسو مې سوال وکړ. سوال؟ اوای صاحب زموږ د کور مخ ته هره ورځ سوال والا راځي. اوای هغه سوال والا نه سوالګر دی. زوی که مې دانه ورکش کړې یا د سر چرخول به دې ګرځېدلې در ورسومه. ډېره خندا درشي. استاده دا مخ مې بیخي ښی سوی و نه، نو په دا خطر مې وخندله چې دا زما مې لږ پورته وکښته سي نه او زما مخ ګرم سي. اوس چې مخ ګرم سو؟ ګرم سو استاده، ګرم سو، ښه سم ګرم سو. زوی نور طریقې هم را معلومېږي. درویشه یم. چېرې استاده د نن دپاره دغونه بس دی، ډېره ګرمي د صحت دپاره نه ده ښه. سمه ده، دا خبرې به پرېږدو. ګرمي ورځ تر بلې ډېرېږي. احتیاط کوئ. و استاده پر ځان دې پام کوه، داسې نه یې چې راڅخه کم سې په دا ځوانه ځواني. څه دې ویل؟ اوه هېڅ مې نه دې ویلې، ما دغه ویله استاده پر ځان دې پام کوه. ښه خو راز ما په غم نه یې نیولې، ما خو بیا بل څه واورېدله. پاتېږي استاده پاتېږي، ګرمي پر ځوځانو باندې تاثیر نه کوي. ښایي بیا به خبر نه یم چې د کوم ځنګله څخه راغلي یاست. د هغه ځنګله څخه د کومه څخه چې ته راغلی بیا دا به چې بیا څه را خراب کړي. اوای صاحبه تا د خو درد درلی، ته پوه نه سوې. ما دا ویله چې ته د هغه ځنګله زمری یې او موږ په هغه ځنګله کې کوچني کوچني پسونه یو، نو ستا او مخ ته زموږ هېڅ حیثیت نشته. ښه د زړه وایه؟ و بلکل، یا د معدې وایمه. ښه نو زمونو په غور سره یې واورئ. زه چې څه درته وایم په خلاصو غوږو سره یې واورئ. و استاده وایه. زه یې موږ ټوله ځو. چیرې ځو؟ ستا د خسر کره خو به نه ځو. بیا دا به زه خسر نه لرم. ښه نو موږ ټوله ځو په علمي سفر باندې. چیرې استاده چیرې؟ استاده جرمني ته به ولاړ شو، خورا ډېر پارکونه دي هلته. استاده دوبۍ ته به ولاړ شو، هغه هم د ګلالۍ سره. اوی ستا سره خو زما سپیله نه ځي. استاده ستا چې هر ځای خوښ یې هلته به ولاړ شو. اوس چې د کار خبره وکړه، زامنو د زړه په غوږو یې واورئ. و استاده وایه. موږ ټوله ځو. ښه دا نږدې باغې وخت ده. شیطانه مخ دې تور څه، ټوله طبیعت مې خراب شو. صاحبه باغې وښت ته څه صورت دی؟ دغه خو باغې وښت دی. کومه دی؟ دې ته وګوره بیزوګۍ، دلته وګوره شکون، او استاده دلته وګوره سمساره. خل بیا به ښه نو زمون آخري پلان موږ ټوله ځو. استاده څه شو دی؟ موږ به ټوله نه سو ولاړ. ولې؟ ولې چې موږ بغیر د توربیکۍ غلي نه ځو. موږ نه ځو، موږ نه ځو، موږ نه ځو، موږ نه ځو، موږ نه ځو. څه کیسه ده استاده؟ راځئ تورپیکۍ اغلي، موږ ټوله په میله ځو. ته نه راسره ځې؟ اوی په دې کې د پوښتنې څه ضرورت دی؟ زه خو حتمي در سره ځمه. دغسې تورپیکۍ اغلې زموږ سره ځي. ادا دی ډېره نه په ښکاره سوله.